نبی علیہ السلام وی او د دق عمل د وجنه دا صحابي جنتی دی چې د سینه ټول مخلوق ته صفا رکی اچا سره بغض او حسد نشته دی. علما وايي خیسته اخلاق پیژنې، خیسته اخلاق دا نه دي یوازې چې ته نرمې خبرې وکړه، نه نرمې خبرې خیسته اخلاق نه دي، دا نرم مزاجی خود خیسته اخلاق ترجمانی کی دا اخلاق ندی. بہترین اخلاق چی دی اغدادی چی دی زڑکی دی دا چاتم بد اراده نی، دا بہترین اخلاق. چڑکی دی ورطا بد خیالی و پا ظاہر و سرخولی خبری که دا اخلاق تی که دا منافقت تی، دا اخلاق ندی. ظاہری دخلے دا نرم مزاجی چې دا اخلاق ندی، خو اکثر دا دا اغی اخلاق و ترجمانی کی زکا خلق وی دا سڑے خوش اخلاق دی، نرم خبر راوزی دا دا اغی ترجمانی کی. بہترین اخلاق دا دی چې تا دا ہر چا تا دا خپل سینہ سپا کی، ہر چا دا پارا خیر خواہی شروع کی، دا بہترین اخلاق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ توئی اکمل المؤمنین ایمانا، کامل مومن در تو خیم تاسو کی دا چا ایمان کامل لے اخیم در تا صحابہ ورطوی او اخیا وی کامل مومن اغدے چی دا چا اخلاق خیستوی، دا کامل مومن دے. بے ورطوی پتل دا میزان کے در تا دا طولو نوزنی شے وخیما چی تل دا نیکو بدرنی درنی تلک بدرون والے پیدا کی. صحابہ کرام ورطوی او وخیا ندوارو جہان سردار ورطو فرمائل دا بہترین اخلاق. نو بظاہر ارچا سر نرم لہجہ چلے و دند دی ارسڑی تکینہ و حسد و بغض پروت، دا اخلاق ندی. پدے اخلاق نشے کامیابی دے. ند مسلمان پدے کی پروت تے چی دا مسلمان بسنگ رسو تو دا مسلمان سرسر ویکے، مسلمان دا مسلمان تا پڑھوبا کے پروت دے بسنگ رسوما، دے بسنگ دوکا کوما، دلبا نقصان سنگا کوما و رسوم بائی سنگا. اے دا مسلمان دی لگ گریوان کی سوچو کی کہنا چی ددندانیتی چی دے بسنگ رسوما، دا دکانداران چی سار کینی وی سوک پر رسوما لگا. اسی دا مسلمان دے کینا سوی سوک ونن رسوما، سوک با دوکا کوما. چانا بڑیر علما سدی سے انپڑا کس بنن سنگ موماما چڑیر پا خبرو نپوئی گی چی دا سیس پہ گران خرس کر پدی تم دکاندار ناست. دا مسلمان دے، دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من اقال مسلمن اقال اللہ عصرتہ یوم القیامہ. چاچی دا یو مسلمان سر اقالہ وکڑلا. اقالہ ستوائی یو دکاندار دیس یو سیزی خرس کا او اغی کس ورلا اغسیز ورزنی ما پس واپس رو دتوائی استعمال کڑے میں ندے، زوڑ کڑے میں ندے، موسم تلے ندے، خو بس پا دیسیس خاپاو ما واپس میں رو. بس دا دکاندار دے چی دے دکان کولاوی ہو جو 20 لیٹا پکی وہ لگی، ولی پکی دا 20 لیٹا لگے زکا پکی لگوم چرانات تیزی چی دے گاک تا دا کلر بل شان خکاری تا دا رنگارنگ لیٹو نا ولی پا دکان کے لگے دا تا گاک دوکا کئی کنا. نو اول اورس چی دکان بنیاد دینو دا دوکی ارادو کی تا مسلمانی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ با دا وریس پورس دکانو نا دا وقتا بن کرل، دا کپڑی کاروباریو دکانو نا بن که دا وقتا ولی وی ننور پورا نشتا دے، رنا پورا ندا، دا کپڑی کلر سی نخکاری اسی نچی چاہتا دو کمی لوش. یو رستا نخپل خادم و نوکرتا وی دا تان کدی پچا خرسو نو پدی کی نقصان دے. اب ورطا اول اوخی بیا بے پی خرس کی دا نچی پچای خرسو مخ اوخی ورطا چی دے کی دا نقصان دے وسی علی دے بوئی گاڑے خرسو ما ولی خرسای دا خودیر خکولی گاڑے دے انجنی والی دی انجن را بانی را روان دے
یو سړی ګورم چې دوکای کوم چې د انجن پاغه واړو دا مسلمان دی دې به مانځه ته ودرېږي دې به سجده لګي الله ته دې که په ظاهره ښکلې خبرې کوي نو څه پې کوي دا اخلاق دي ګاډې خرڅو مولې غټ نقصان پکې راوتې چې په بلې واړو رومبې ورته وایي دا نقصان دی پکې سره د دې الې کنی دی که هغه اغستو وادي کنی غستو جنادي دي نو دا مسلمان دی چې دی فکر کې پروت دی چې دا تاوان په چا واړو هغه نوکر ته وی ګورې دې کپړه کې دا نقصان دی ګاک په خبره ګاک راغی هغه نه یورو هغه تانې پې خرڅ کو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه راغی مانځه کې رپول دین نه کوم ځکه چې دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی دغه مسلک دی کنه چې نقصانی شی خرڅه هغه چاته نه خیدا دا هغه مسلک نو ایوازي منس کړو کنه تجارت هم کړو ته د تجارت تپوس کړي دی د تجارت تپوس هم وکړه کنه چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه تجارت په کومه طریقه کړو منس داغه په طریقه کې نو د تجارت تپوس هم وکړه دا تپوس هم وکړه کنه چې د مور به څنګه خیال ساته مور به په سورلې کې نه ونی او مهار به نیول او روان خلق په بازارونو کې ولاړو امام اعظم ابو حنیفه مهار نیول دود چا مهار اونیو دا خو د وخت فقیه دی وی په سورلې مور ناس سره د مهار نیولې دی سرنی روانه کړي دومره به د مور احترام چراغ تپوسو کاغوی هغه تان می خرڅ کړي ویغه کې هغه نقصان ویغه نارانیر شیو امه نو ویلې هغه سیز می خرڅ کړي امام سی ورته نو دی ویلې وینا ویخه د سړی نه خیرات خیا پنه خوې د سړی کله معلوم کو چې دا دغه کړي او بیا سورلی په کرایه اونی وو د هغه سړی کړي تلاړ الته هغه سړی معلوم کو ورته وی دا کپڑا پتا باندې زما دکان نه در خرڅ شوی و پدې کې دا نقصان هغه تا ته نو ویل شي ما ته پاغه نقصان خبر کړي کول دا کپڑا الی او کماته واپس کېستا مسلمان سره خیر خواهی شته مسلمان نن د مسلمان سره خیر خو گاونډي ته څنګه په ډوبه کې پروت دی الله اکبر خبروا دی ما خدای دې خبروا مد دي حالات خدای دې په مونږ رحم وکړي راشه د گاونډیانو حالات وګورئ یو گاونډي بل ته دسه پروت دی کنه ته وای چرته دا د په گاوند حربي کافر پاتې کیږي د سره حکم د جهاد شوه دی دسه حال دی د مسلمان سره نبی علیہ السلام فرمایي چې دل دې گاک دا سیز واپس راوړو وی چې دا مې نه دی خو دی ورته وی هو پیسې دی واپس والا او دا سیز راک خپه خوشاله تقریر به ورته نه کوي پیسې به نه کموي که پیسې ته کم کړي بیا اجر نه میلاوي تقریر ورته وکړه بیا اجر نه میلاوي اوس پتا سو تخپل اندازه شي دی دکاندار نه چې موږ څه شی اوس بیا واپس وړو دا ورته څوک ویلی شي چې واپس کوم کله ورته وی دا رنگ بدلو ملکه دا تقریر شروع کوي کنه نه دی ورته دا ویلې نشي چې زه واپس کو هغه تا ته وی کلر بدلوم وای کلر بدلول رستو خبره ده کدا سیز واپس کئ نو دلته کې دا هم پیسې دیوال ابو چې راته څنګه سړې شوې وای نن چې ته دې سیستومانه مال راغلې دې سیستومانه وزي ورځ د الله ذات لم ورزم زبم دې حاجتمن د خدای مخې له ورزم نن ته حاجتمن یو ورځ بزم حاجتمن دا که نن زمالداري مو تاجری ما خو یو ورځ را روانه د زب حاجتمن الله له ورزم چې دې گاک تدا سیس پیسې واپس کې واغ سیستینوالي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اقال الله عسرته یوم القیامه وی الله وی چې دا کس مال مخې لراشي دا دکاندار زبدی دکاندار تواما چې تا دا گاک سره اقاله کړي وا دی به وی او زبورتام چې نن زستا سره اقاله ما سره اقاله کوي او دا گناهونه دی ټول راکاو د دې په بدله کې جنت والا ز جنت تا د سودا اقاله کړي وا زنن تا سره د گناهونو اقاله خدای در رضا لپاره مسلمان تړه صفا کوي نن تاسو یې نه فلسطین کې مسلمانان څومره په تکلیف کې دا د برداشت نه بار
یقین وکه کو سترګې برداشت کولی شي یې زړه برداشت کولی شي دا د برداشت نه بار خبره ده نو کم از کم مونږ خو دا خیرخواهي جوړېږي دعا وکړو نوافل وکړو الله ته لفې ونیسو لپې 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 چې الله دا مسلمان دی کلمه یې ویلې ده الله نن څومره تکلیف کې دي څومره په عذاب کې دي هغې دپاره خصوصي دعاګانې د الله نه غواړو خصوصي دعاګانې مسلمان د مسلمان رور دی رور دین اسلام یو مذہب دے یوم کتاب دے یوم اللہ دے یوم رب دے داغی دا پار خصوصی دعاگانے غواړي هغه معاملات د برداشت نه بار دي الله دې په رحم او کرم وکړي او الله دې د ظالم نه انتقام والی او الله ته د مظلوم حامی شي الله مسلمان هر ځای مظلوم دی هر ځای مظلوم دی اتق دعوت المظلوم الله د مظلوم دا چیخ و پکار شروع دی